بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم وبعد فلما رأيت كثيرا من طلباء العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون ومن منافعه وثمراته يحرمون إلى آخره. تعليم المتعلم دا هم د علم ادب او د طریقې د تعلم د زده کولو لپاره یو بهترینه ذریعہ او ښکلی او نایاب کتاب دی. د دې مصنف امام برهان الاسلام زرنوجي دی، کوم چې د هدایي مناسب شاګرد دی خاص دی. په دې فن کې دا یو نایاب کتاب دی چې مصنف علیه الرحمه په دې باندې مکمل خواري کړی دی، ډېر بهترین کتاب لیکلی. د دې کتاب اهمیت به ان شاء الله تاسو ته د دې عباراتونو او د دې روایتونو به تاسو ته خپل اندازو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الحمدلله الذي سنادها غزات لرا فضل بني آدم چې فضیلت ورکړې ده بني آدم انسان لره، هغه ذات لره سنا ده هغه ذات لره چې فضیلت ورکړې ده بني آدم لره بالعلم والعمل على جميع العالم، په سبب د علم سره او په سبب د عمل سره په ټول عالم باندې بني آدم ته الله فضیلت ورکړي. نو هغه ذات چې فضیلت دی بني آدم ته ورکړي هغه لره حمد او ثنا ده. والصلاه نزول د رحمت وی، والسلام سلامتیا دی وی علی محمد محمد صلی الله علیه وسلم سید العرب والعجم چې سردار د عرب او د عجمو دی. وعلى آله واصحابه ينابيع العلوم والحكم، او په آل د نبی علی السلام او په صحابه د نبی علی السلام د درود او سلام وی. ينابيع العلوم والحكم چې دا سرچشمه د علوم او د حکمتونو دي، په دې د درود او سلام وی. وبعد، پس د جمل ثلاثه، پس د بسم الله نا، پس د الحمدلله نا، او پس د درود او سلام نا صاحب وای د دې کتاب مصنف وای وای ما ډیر طالبان د خپل زمانه ولیدل چې هغه د علم په حاصلولو کې ډیر کوشش کوي، خو لیکن علم ورته ملو نشي، حاصل نکړلی شي، د خپل مراد ته نه رسیږي، او د هغه فواید د علم نه او د هغه د ثمراتو نه محروم پاتې شي. وای ډیر طالبان مې داسې ولیدل چې باوجود د کوشش داغي خپل مقصود ته نه رسیږي، د علم د فائدې نه محروم پاتې شي. وای دا ولی؟ دا ځکه چې دغه طالبانو لاره هغه صراط مستقیم، هغه برابر لاره د علم د حاصلولو پر خود ده. د علم د حاصلولو چې کوم شرایط دي نو هغه دین په خطا دي، د علم د حاصلولو شرایط هم نه پاتې دي، او دا غرنګ د علم د حاصلولو لارم ته نه خطا شوی دا. او کوم انسان چې لاره خطا کی نو هغه گمراه شي، هغه بیا مقصود ته نه رسیږي. هغه مقصود وړو کې ویو کلوي وي، لګ ویو کلوي وي، هغه ته بیا نه رسیږي. وبعد، پس د دې بسم الله نه، الحمدلله نه، درود او سلام نه، فلما هر کلام رأيت چې ما اولیدل کثیرا ډیر من طلاب العلم د طالبانو د علم نام فی زماننا په خپل زمانہ کې، دا د شپږمې صده مصنف تیر شوی دی، په شپږمه صده کې اوس دا 14 روانه ده.
نو دی وی هر کله چې مولیدل طالبان د علم په خپل زمانه کې یجدون چغیبه کوشش کولو الى العلم په تحصیل د علم کې خو لا یصلون نبرسید المقصود و مراد خپلتا نبرسید ومن منافعه دا غنفو د علمنا د نفع د علم او د فیدی د علمنا وثمراته او د نخنتجی او د خمیوی د علمنا یحرمون دیبا محروم پاتیو ولی لمام د دې وجنا انهم دوی چې اخطاو دی خطا کړي وا طرائقه اغلار د علم د ذکر لار خطا کړي وي وترکو دی طالبانو پر خو دیو شرائطه شرائط د ذکر د علم د ذکر سو شرائط تی هغه دی نه پاتیو نو کداغه شرائط چام پر خود او دغه د علم د ذکر د لار چام پر خود نو دا کلم عالم کې دی نشیات ساتي نو تاسو به مزداز د کوي او په دې باندې به عمل کوي نو الله به تاسو ته علم ملاوي وكل من اخطا الطريقه وكل من او هر هغه څوک اخطا الطريقه څوک چې خطا کی لاره نو دل دا گمراش نو چې څوک د علم د ذکر لاره خطا کوي نو هم گمراه کیږي یاد ساتئ فلا ينال المقصود پس نه رسیږي دغه سي کسان مقصود تام دي هیڅ مقصود ته نشي رسیدي قلا لغوي او جلا یا لویوي دا مقصود لغوي ک لویوي لغ یا ډیر خدای قافیه برابرین او قلا او جلا قلا معنی لغ او جلا معنی لوی نو لغ مقصود د دی لغ تم اون رسیږي او ډیر تم اون رسیږي دی بم داسې محروم پاتیش بس دې دې پوره بیا ورته وګورئ الحمدلله الذي سند غزات لرام فضل بني ادم چې فضیلت ورکړي انسان ته بالعلم والعمل على جميع العالم په علم او عمل سره په ټول مخلوق باندې فضیلت ورکړي ورته والصلاه درود دی والسلام سلام دی على محمد په محمد صلی الله علیه وسلم سید العرب والعجم چې سردار د عرب او عجم دی وعلى اله په آل د نبی علیہ السلام او اصحابہ او صحابو دین درود و سلام وی ینابیع العلوم والحکم چې دا سرچشمه د علم او د حکمت دي وبعد پس د بسم الله الحمدلله درودنا فلما هر کلا رأيت دیوی چې مولدل کثیرا ډیر من طلاب العلم دا طالبانو د علم نام فی زماننا په خپل زمانه کې یجدون چغیبا کوشش کولو ال العلم په طرف د علم په طرف د حصول د علم به کوشش کولو خو لا یصلون باوجود د کوشش با خپل مقصود ته نه رسیدل ومن منافعه او دا منافع وثمراته د ثمرات د علمنا يحرمون محروم بپاتش ولی ولما انهم زکات بشک دوی اخطئوا طرائق زکات بشک دوی چې اخطئوا دی خطا کړي و طرائقه اغلار د علم لار خطا کړي وترکو شرایطه او دیغه شرایط د علم پر خودو وکل من او هر هغه څوک اخطا الطريقه څوک چې خطا کلارم نو ضل دا سړی گمراش فلا ينال المقصود دا سړی مقصود ته نه رسیږي قل دا مقصود لګوي او جلا کلوي وي لګوي او کلوي خدا سړی بیا خپل مقصود ته نه رسیږي بس دې